الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الدين يسر. بعد بیان د دې کې چې الدین یسر، دین اسلام یسر خاوند د اسانتیا، معنی په دین اسلام کې تشدد او سختی نشته، بلکې دین اسلام بنا ده په اسانتیا او په یسر باندې. څونه احکام تکلیفي چې په اسلام کې دي دا آسان دي، عمل کول په ګران نه دي. ربط د دې باب د مخکې باب سره غدا ده چې مخکې ابوابو کې احادیث ذکر شو، پای کې ترغیب قیام رمضان، صيام رمضان او جهاد کول الله په لار کې. اوس دې باب کې ذکر کړي چې عامل په کار دی چې په دې اعمالو کې داسې درجه ته ځان او نرسي چې به عاجز شي دا غیر کورنا. jihad کې هم داسې درجه ته ځان او نرسي چې به دا غیر کورنا عاجز. قیام او صيام هم په داسې درجه اونکي چې به دا غیر کورنا عاجز، بلکې عمل لپاره باندې او کې په داسې طریقه چې دته په اروخ عمل کول آسانی او عمل په دائم شي، منقطع نشي. ولی وجه دا ده چې ان الدين يسر، مبنا د دین په اسانتیا ده او په دین اسلام کې تشدد نشته. یعنی موږ د سي jihad په داسې درجه د سختۍ کې وکړو چې به ته عاجز شو، یا روزه د درجه کې ونیسو چې به ته عاجز شو. دویمه وجه د مناسبت عینی سے عمدۃ القاری کې وایي چې مخکې باب کې روزه ذکر کړه چې صوم رمضان من الایمان، دلته اوس پسې ان الدين يسر راوړو. نو مناسبت ادا ده چې په دې روزه د رمضان کې یسر موجود ده. په دې طریقه چې ګوره مسافر ده یا بیمار ده او رمضان روزه په هغه باندې رااله، نو د لپاره دا جایز دي چې دا روزه په وخت کې ونه نیسي او د خپل وخت نه رستو کې خلاف د منځ رستو کول د خپل وخت نه جایز نه دي. اگر که انسان بیماری او روزه چې کومه ده د دې تاخير د خپل وخت نه د پاره د مسافر یا د بیمار جایز شو، دا معنا د یسر ده. دغه شان بوډا ده، شیخ پانی ده، یا دائمی بیمار ده، همیشه چې روغېدو پکې نشته، داغه د پاره دا جایز دي چې دا روزه بالکل پری دی ویني نسی او داغه په ځای باندې فدیه ورکي. په خلاف د مونږ کم ده دا که انسان شیخ پانیم کوي به ساقط داغه نه ده تر څو پورې چې شعور پکې دام یو یسر شو، روزه کې یسر شو. درېم روزه په ټول کال کې یو میاشت او مونږ چې د پورس کې 15 وخت فرض ده
دام یو قسم یسر شو چې په ټول کال کې روزه صرف یو میاشت وه نو دې مناسبت د هغې سره شو چې مخکې صوم رمضان و په دې صوم رمضان کې یو نوع یسر و په نسبت د مانځه نو ځکه یې پسې وروستو راوړو ان الدین یسر درېم مناسبت داسې وایه چې امام بخاری رحمه الله دیزی کې دا ترتیب د ابوابو ګرځولې دی موافق د قرآن قرآن کې الله تعالی احکام د روزې ذکر کړي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا غین رستو احکام د روزو بیا د اخر کې چې کله احکام ختميږي اخر کې الله تعالی وی ولتکملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم هغه په شروستو دي ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج الله تعالی پتا سبحانه حرج په دین کې نه ګرځي دې په ویلي کنه عدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم غور د رجوع اخر کې الله د قصې ویلي يريد الله بكم اليسر الله پتا سبحانه اراده د اسانتیا کوي سختی نه کوي دلتم امام بخاری رحم الله مخکې صوم قیام هغه ذکر کو اوس په اخر کې د هغه مطابق د قران مطابق بس کوم لفظ ویلو باب الدین یسرن باب د باندې دي کې چې دین آسان دی پاکي سختی او تکلیف نشته به امام بخاری رحم الله غرض په دې باب کې نو ابواب التراجم والا هغه وايي امام بخاری رحم الله په دې باب کې اشاره کوي دې خبره ته چې خوارج او معتزله متشددین دي دونه تشدد کوي چې مرتکب د ګناه کبیره ته کافر وي خارج من الاسلام وي او د دې دا قول اصل کې بنا ده په تشدد او په سختۍ باندې ځکه دین کې مبنا د دین په تشدد نه ده دین کې اسانتیا ده ان الدين يسر ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ته وی خذوا من الاعمال ما تطيقون پس عمل کوه چې ستاسو د وسلان دي چې د وسنه د بار شو په حقیقت باندې اسلام واقعا نشته اوس تشریح الفاظ ته وګورئ باب الدين يسر معنا هذا باب هذا مبتدای باب بخبره او الدين يسر خپل مبتدا او خبر شو مستقله جمله شو به دلته یسرن کې بلپس د زور او باسو در پاج مبتدا او د خبر په منځ کې هغه مناسبت پیدا شي معنا الدين يسر ذو يسر دا دین خو سانتیا نه ده کنه دین څنګه ده دین خو سانتیا نه ده نو به د یسرن حمل په دین باندې څنګه کې نو جواب دا شو چې دلته بغل پس د څرو بازو لپس د زو برو بازو لکه زید عدل معنا ذو عدل زید خو عدل نه ده کنه زید خاوند څه ده د عدل له او یا ذو سر روباسم دلته دا حمل مبالغتن ده گویا کی دا دین چې ده بینه اسانتیا ده بل شي نه ده په غیر د اسانتیا نه د کثرت یسر د وجنا دا دین گویا کی بس په خپل اسانتیا شو نو د تحمل مبالغتن ویل ک زید عدل پرنګ
یسر نقیض العسر د دې مقابل عسر راځي سختی دلته د دې خپل معنا د التخفیف اسانتیا دلته چې دی دین ته یسر ویل دی چې دین آسان دی نو په دې کې یو احتمال لا دی چې دا یسر د دین په اعتبار د ذات سره دی په نسبت سره ذات ته دا معنا ده چې دا دین اسلام فی نفسه دا آسان دی په دې کې سختی نشته د سي احکام شاقه پکې نشته انسان په وس او طاقت کې نه دویم احتمال پکې دام دی چې دا اسانتیا د په نسبت سره باقی ادیان ته معنی يهودیت نصرانیت او نور چې څونه ادیان دي هغه ته چې نسبت واخلې نو دا هغه په نسبت باندې دا دین اسلام آسان ده او دا دویم احتمال دا ظاهر ده الدین یسرن معنا دین په نسبت سنور ادیان ته آسان ده وجه دا ده الله په دې دین کې د مسلمانانو نه هغه احکام شاقه چې په مخکینو امتونو هغه ته الله پورته کړی مثلا د مخکینو امتونو منځ د جمعات نه بغیر په بل ځکه نه کېدو زمونږ ستاسو ورځي کیږي بل داغي لپاره تیمم نه وو موږ د لپاره تیمم جایز شو ابو داود کې موږ تاسو ویلو چې داغي په کپڑا باندې نجاست ولګېدو پرې کوو وبو باندې باندې پاکېدو دا غشان توبه به په غیر د قتل نه قبلې دلا الله تعالی په دې امت باندې رحم او سانتي وکړه به د احکام شاقو د پاره تفسیر قاسمی د سوره بقره آخر کې تفصیلا به ذکر کړي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا دغایاتونو کې تفصیلا ذکر کړي چې په باندې دا د احکام شاقو او زمنګ په اسلام کې د احکام شاقه نشته او دیو جنې دین ته یسر ویل او الله ما جعل عليكم في الدين من حرج ابي دا الف لام الدين کې اهدی ده مراد ته دین اسلام ده هم بدلتا ابن بطال رحمه الله وی چې ګور دلتا الدين يسرني ویلو وې د دین اطلاق په چا باندې راغله په اعمالو اطلاق د دین راغله په اعمالو ځکه دین یسرن دین یسر د څه معنا هغه اعمال اسلام آسان دي اعمالونه تعبیر پچاو کو تعبیر په یسر سو کو هم به رسول نبی صلی الله علیه وسلم جهاد اسانتیا بیان کړه چې فسددوا وقاربوا چې دین آسان شنو تاسو څوک یې عملو کوي یا غي ته نږدې عملو کوي ټول اعمال لې معلوم شو چې دین موصوف کی په یسر او په شدت او دا وصف د یسر او شدت د اصل کې د اعمال او د بعضي اعمال ګران دي بعضي آسان دي معلوم شو چې ر دین اطلاق په اعمال راغی اعمال په دین کې داخل شو دین او ایمان یو شی دی مرکب شو ایمان مرکب شو ذو اجزاء شو قابل د زیادت او د نقصان شو وقال النبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی په بعضو نسخو کې وقول النبي صلى الله عليه وسلم ده وقول النبي هکله چې قول شي مجرور ده ځکه به عتب ده په دین باندې به معنا ده
مان باب الدين يسر بعد باندې دي کې چې دین آسان دی او باب قول النبي صلی الله علیه وسلم او بعد باندې دي قول د نبی صلی الله علیه وسلم کې عدل تزمن تاسو کې قال النبي صلی الله علیه وسلم بیا دا دلیل شو د دین یسرون د پاره هغه د پاره به دلیل شي او ترجمه الباب ایسه باندې شي قال النبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه عندي حدیث تا په اصطلاح علماء کې معلق وي معلق هغه روایت ته وي چې مصنف را ولګيږي د او د چانه چې نقل کړي دی دا غي په منځ کې واسطي غرزيدلې دي ته معلق وي اوس لکه دلته امام بخاري او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث خو نه په خپل اوریدل دی امام بخاري او دغه صحابي چې دا چار روایت نقل کړي دي په منځ کې ډېری واسطي دي نو هغه حذف کړي دي د معلق وي هم به ځین کې کینه وي اگر روایتونه چې په بخاري کې راغلي معلقه چې سند یې نه ذکر کړي او ډایرک امام بخاري د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کړي دا قسم معلق روایتونه په بخاري کې دوه قسم دي یو قسم هغه معلقات دي چې امام بخاري دلته په خپل معلق راوړی لیکن په دې بخاري کې په بل ځای کې متصل راوړی هم په دې بخاري کې به تسکی دلته معلق راوړي او په بل ځای کې متصل راوړي امام بخاري دا کار ولې کوي چې په یو ځای کې معلق راوړي په بل ځای کې به متصل راوړي نو په دې کې غرض د امام بخاري اختصار او تخفیف ده چې اختصار نه کار والی د تخفیف نه کار والی ځکه چې ټول سند ذکر کوي خبر وګديږي بل د وجه د احتراز نه ځان ساتي د اعاده د حدیث نه سره د متن او د سند نه بار بار چې دلته پک سند او متن راوړو او به دوباره په دغه سند او په متن راوړي د دې تکرار نه د ساترو د پاره امام بخاري د سکارو کی چې په یو ځای کې د حدیث معلق راوړي سند ذکر نه کی صرف قال رسول الله وي او په بل ځای کې به سکی په بل ځای کې به متصل کی یو قسم دا ده سپیوره زه دی دسی معلقات چې به امام بخاري به متصل لاوړي دي دا په دې بخاري کې تقریبا 1300 معلق روایتونه دي 1300 داسې معلقات دي په دې کې چې امام بخاري په یو ځای کې معلق راوړي دي او به په بل ځای کې دا متصل راوړي 1341 دیمه نوعه او دویم قسم معلقات اغری چې بخاری کې امام بخاری معلق ذکر کړي خو بیت بدی بخاری کې اق روایت متصل نه راوړه ہے چې کړه بخاری کې متصل نه راوړه وجه دا چې دغه حدیث سند د امام بخاری د شرطونو مطابق نه نو هند امام بخاری بل کتاب الادب المفرد یا تاریخ نه پاغي کې به متصل راوړی دلته معلق راوړی او د امام بخاری نور تصانیف چې کوم دي چې هغه کې دا شرطونه نه دي کوم چې په بخاری کې شرطونه دي پاغي کې متصل راوړی دا قسم معلقات په صحیح البخاری کې تقریبا یوصل نه 50 ته یوصلو نه 50 دا داسې معلقات دي چې امام بخاری معلق راوړي خو په دې کتاب بخاری کې څه نه دي کړي متصل کړي نه دي بلکې کم څه کړي
په بل کتاب د کې الته متصل لا وړي او وجه دا ده چې بخاری کې شرطونه سخت دي د بخاری د شرطونو سره موافق نه دي او بل کتاب کې هغه شرطونه سخت نه نو پاغي کې راوړي دا حدیث د کومې قبيله نه ده قال النبي صلى الله عليه وسلم حب دين الله نو دا حدیث د دویمه قبيله نه ده دل امام بخاری دا دلته متصل په دی بخاری کې نه راوړی هم په الادب المفرد کې امام بخاری دا به متصل راوړی امام احمد ابن حنبل په مسند کې متصل راوړی دارنګ نور محدثین متصل راوړی من طريق محمد بن اسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس او سندي حسن ده امام بخاری رحم الله دا معلق روایت په ترجمه الباب کې راوړو وجه دا لاندې ذکر انوړو چې دا د امام بخاری د شرطونو مطابق نو خودونه دا چې دې معلق روایت چې په ادب المفرد کې متصل لاوړل د دې تقویت په څه باندې وکړو تقویت پلان د حدیث باندې وکړو چې هغه دلالت کوي د دې حدیث په معنا باندې ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد يا لن يشاد الدين احدا الدا دغه حدیث د دې معنا څه کوي د دې معنا تایید کوي دغه دوانه دلالت په یسر او په سہولت کوي دغه حدیث باندې تایید د دې وکړو احب الدين والنبي صلى الله عليه وسلم فرمایا احب الدين الى الله محبوب دین کې احب صيغه اسم تبذيل لا ودلته معنا د مفعول لا محبوبه اگر کہ اسم تبذيل اکثر مبني للفاعل کنا ودلته مبني للفاعل نه محب نا محبوبه محبوب دین کې الله تعالی تا الحنيفيه هغه دین له الحنيفيه چې هغه په توحید باندې ولاړ له ما الا د تمام ادیانونه او ولاړ له په توحید چې کوم ته ملت ابراهیمی وي حنیفینا مراد ملت حنیفی ده دلته که څوک ته اعتراض وکي چې ګوره د مبتدا او د خبر په منځ کې مناسبت په تذکیر او په تانیث کې ضروری ده احب الدين الى الله دا مبتدا شو او الحنيفيه السمحه دا ول خبر شو ظاهر کې د مبتدا او خبر په منځ کې مناسبت نشته ول دین مذکر ده الحنيفيه ول مؤنث ده جواب دا غنه ده چې دلته حنیفیت باندې غلبه د اسمیت رااله گویا کې د عالم وګرځي د پاره د دینه ځکه عالم د دین وګرځیدو دا په منزله د مذکر شو نو خبر واقع شو د مخکې دین د پاره مطابقت راغی یا دویم جواب دا ده چې دلته صيغه اسم التبذيل صيغه اسم التبذيل چې کله مضاف شي مقصود په کې څه وی زیادت وي هغه چا چې هغه باندې اضافت شوی اسم تبذیل چې کله مضاف کې او د دې کې مقصد دی چې مو د دې فضیلت په نور باندې زیات ثابت شي په دقه ټیم کې په دې اسم تبذیل کې افرادم جائز ده او مطابقت هم پکې جائز ده چې رستو د څه مطابقت هم کې افراد هم پکې وکي دلته مو ګورئ احب الدين الى الله احب مضاف شوی دی که اسم تبذیل له دین ته ټیک شو نو بده کې مطابقت هم درستو
خبر سره هم ټیک دی چې داغه سه موافقت وکي او که افراط پکې راولي هم پکې جایز دي خبره نشته دلته اوس الدين کې یو احتمال لا ده حب الدين الى الله یو احتمال چې دا الف لام د پاره د جنس دی او دویم احتمال پکې دا دی چې الف لام عهدي دی الدين کې الف لام جنسي والو به معنا ده څه کو احب الاديان الى الله محبوب په تمام دینونو کې الله تعالی ته الحنیفیه هغه حنیفی دین له هم به ادیان نه مراد الشرائع الماضيه هغه شریعتونه دي چې کوم مخکې تیر شوی دي او په هغه صورت کې جلاب بدل شوی نو منسوخ شوی نو صحیح شو معنا ګوره يهوديت نصرانيت چې کله منسوخ مبدل نو په دغه يهوديت نصرانيت او په دې دین اسلام کې الله تکم محبوب دین ته ډیر محبوب دی دغه حنیفیت دین ته چې دا کم دین اسلام دی چې بنا ده حنیفی دین متوي اسلام متوي ویم احتمال پکې دا ده هدا معنا ځکه تبدل ولی يهودیت او نصرانیت چې کله پکې نسخ لغه پکې رااله تبدیلی پکې رااله یا نسخ پکې رااله اوس خو په دغه يهودیت باندې عمل الله ته غني خوښ دی سره خوښ دی نه اوس خو به جایز نه ده په کم ټیم کې چې پاغي عمل جایز وو هغه په نسبت چې اوس د اسلام والے دا اسلام الله ته ډېر محبوب دی دویم احتمال پکې دام دی الدين مراد احدی والا الف لام احدی والا مراد من دین اسلام دی به معنا د څه کو چې احب خصال الدين محبوب په خصلتونو د دین کې انا محبوب په خصلتونو د دین اسلام کې کم یو ده الحنیفیت السمحه هغه خصلت ته هغه آسان څونه چې آسانی د الله ته محبوب ده او به د جمله مقصد دا یې د اسلام چې څونه خصلتونه دي دا ټول د الله خوښ دي او چې بده کې کم خصلت ډیر آسانی او عمل په مشقت پکې نه په عمل کولو کې بلکې عمل کې اسانتیا وي دا د الله خوښ ده او دلیل په دې باندې روایت ته د مسند احمد په صحیح سند سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر دینکم ایسره غوړه دین تاسو هغه د ایسرو چې څونه پکې اسانتیا وي تشدد مکوا سختی مکوا څونه چې په دین کې عمل آسانی اق عمل الله ته محبوب دی ولی پاغي عمل آسانی او دائمی او سخت اعمال چې شروع کو یو خو کې به د نست پاتې شي اوس په ورځ دی نو به دین معبود شي او معنا به دی چې اسلام خطول د الله خوښ دی او په اسلام کې چې کوم خصلت کې ډیر اسانتي هغه د الله ډیر خوښ ده دې د وجنه حدیث کې دا راځي چې الله تعالی دا خوښ غني چې په رخصت سره عمل وکي جمی کې تا ته په جرابو مسه جایز کړی دا په موضوع تا ته مسه جایز کړی دا او ته مسه پیو کې چې نبی سلام کړی دا او آسان ده زه په عمل وکم نو دا عمل الله ته څه ده الله ته محبوب دی سفر باندې رواني تکلیف دی دته روزه اخرى دې روزي خړلو کې د الله خوخه ده ولې تاسو آسان کړ چې آسان کړ عمل وکړه او اوله معنا کې به مقصد دا شو چې کوم ادیان چې د الله تعالی د طرف نه نازل ټول د الله خوښ دي او په ټول دینونو کې کوم دین الله ته زیات محبوب دی د دین اسلام ته زیات محبوب دی حنیفیت السمحه حنیفین څه مراد ده حنیفین مراد ملت ابراهیمی ده علیه السلام او دا اصل کې راغستل شوی ده د دې آیات نه ملت ابراهیم حنیفه ملت ابراهیم حنیفن چې ولاړ په توحید حنیف
د عربو پنځ هغه چاته به ویلو چې چا به د ابراهيم عليه السلام په شریعت باندې عمل کاو تر دې چې چا به سنت کاو او حج د بیت الله به کاو هغه ته به حنیف ویلو دغه د طریقې د ابراهيم عليه السلام د شریعت وې هغه حنیف خپل معنا څه ده المائل عن الباطل الى الحق هغه چاته وي چې د باطل نه مخ اړي او حق طرف ته متوجي دي ته ویل کی حنیف ها ابراهيم عليه السلام ته حنیف زکوي چې د عبادت د بوتانو نه اعلان کړي وغه پرخیو او د الله په عبادت باندې کلک ولاړو هغه ته خلق امرا بلل او السمحه سمحه د صفت د پاره د حنیفي معنی څه ده السهله چې آسان دی آسان اس سختی پکشته ده نو سمحه ویل کی چاته سهله تا سختی پکې نه باندې پدې کې تنگسیا نشته په انسانانو بلکې د هغه د پاره په اسانتیا د عمل کول په ګران دي آسان دي هم مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره الدين يسرن دې څخکار ده چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم او احب الدين الى الله محبوب په دین کې الله تعالی ته هغه دین دی چې آسان دی معلوم چې مبنا د دین په صدا دا په یسر د پاسانتیا نه ده خو دلیل لپاره راوړو هم مناسبت دام ده چې دلته نبی صلی الله علیه وسلم ویل محبوب دین الله ته حنیفیت ته دا محبت یا معنا څه د استحسان معنا په ټولو دینو کې خسته دین الله ته ملت حنیفی ده صحیح شو نو چې محبوب دین الله ته شو محبوب شو نو دیو جنا د دین اسلام د آسان دی الله په آسانتیا باندې بنا کړی دی الله ته خوښ دی او لاندې حدیث کې به وی کوم مسند چې راوړی لاندې ان الدين يسر چې دا دین خسته دی آسان دی ځکه پاکي اوامر دی او دا اوامر چې کوم دي کنه نو پدې کې حسن ده او سانتیا ده پکې نو با حب دین الله نو محبوب دین الله ته حنیفیت السمح شو څونه چې آسانی معنی دا ده هغه دین چې حنیفی ده او آسان دین ده دا الله ته محبوب ده نو دغه محبوب دین چې الله ته محبوب شنو معلوم شو چې دین بنا په څه باندې ده مبنا د دین په آسانتیا ده اوس حدیث راوړي ان الدين يسر سرا د پاره د اثبات د ترجمه الباب غیبانه ترجمه الباب هغه ثابت دی او مناسبت د اقا حدیث د ترجمه الباب څخه ظاهر ده ولې دا غي جزء راغسته ترجمه الباب په هغه قائم کړی ده وبه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معاذ بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر النبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی ان الدين يسر یقینا دین آسان ده مخکې من ترجمه الباب کې ویلو چې دا حمل ظاهر کې صحیح نه ده ځکه دین خو آسانتیا نه ده دین آسانتیا ده دې وجه لپس د زور او باسا منزو یسرن او یم ویلو چې دا حمل مبالغه تن ده لکه د رجل عدل پشان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک قران کې الله وایي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين تبيني رحمته
حمل مبالغت شو کنه انا ته ټول رحمت یا کې ته خپل رحمت وي هم به دلته ان الدين يسرن حدیث کې راوړو دا ان هغه ځای کې استعماليږي چې کله مقام د شکی سامع متردد او شکی نو هغه ځای کې به څه وي ان به یو ځای کې زید قائمن ویل کېږي کنه دا هغه ځای کې چې کله سامع متردد نه او چې کله متردد شکیو هذا په قیام او عدم قیام کې نو لفظ د سبو څه زیته ان بزیته ذلت رسول الله صلی الله علیه وسلم لفظ د ان زید کو ان الدين يسر دې کوم اصل کې بعض دې کسان وو چې هغه منکرو د یسر د دین نه چې دا دین کې نه آسان نه دی ګران دی دې د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم څوکړو لفظ د ان راوړو د پار د رد پاغه منکر او یا که مخاطبینو کې منکر نه وو خو تنزیلی منزلته هغه په منزله د چاو ګرځاو په منزله د منکر یو ګرځاو صحیح شو او یا دا ان د وجد اهتمام د قصید وجه راوړو د دې قصید اهتمام د وجه لفظ د ان راوړو ان الدين يسر یقینا دا دین آسان دی معنی سختی په کېشته ده نه ولن يشاد الدين الا غلبه په بعضو نسخو کې هغه ده دا احدن پکې نشته ولن يشاد الدين الا غلبه ده دښوا دوی حافظ ابن حجر وایي موږ چې کوم روایت د استادان نکړه نو باغی کی هغه فاعل پکې نه ذکر شوی هم په بعض روایتو کې لفظ د احدن شته لکه اصلي په نسخه کې لکه د ازمن ستاسو نسخه کې احد شته کنه ولا يشاد الدين احد الا غلبه لفظ د احد پکې راغله اندغه سي نورو نسخو کې مدقه سي راغله بيد الدين منصوب هو بنا بر مفعوليتها بنا بر مفعوليت بأغوه او امام نووي هغه وايي چې اکثر روایتو کې لفظ د دین په نسب باندې ده ولا يشاد الدين په نسب او په بازو کې رفع باندې ده رفع هو شاده د مشاهده نه ده مشاهده ویل کېږي ځان زور ور کوله څه ځان زور ور کوله ما معنی به دا لا يشاد الدين عمل نکي په سختي د امور د دین باندې احد یوتنا الا غلبه مگر د دین په پاغه باندې زور ور کیږي سمانا معنی یوتن را لګيږي او د په ګران اعمال باندې عمل کوي او آسان اعمال چې کوم په شریعت کې دي هغه پری دي نو هیڅ به د دین په غالب شي او د به مغلوب شي سمانا عاجز بشي کول د اعمالنا به به عمل کول نه شي او استبدین پریدي نو د دین به غالب شي د معنا خو معنا باندې ورسېدی ولا يشاد الدين او سخ اعمال نه کوي د دین یو تنه الا غلبه مگر دا ګران اعمال به غالب شي او د به عاجز شي داغه د کورونه استدین به پریدي د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت اعمال مکوي ابن المنیر سے بوای دې جمله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت یو علامه ده چې هغه د الله نبی وو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې خبر ورکړه او وروسته موږ د قصدیر کسان لیدلې چې چا په دین کې تشدد کړی دی
به تشدد د وجنه است دین پرې خیره اول نه سختی کوي به د سختۍ د وجنه دي درجه ته ورسېږي چې بيخي هغه دین په سبري دي اسلام په سبري دي ځابنه کوي وې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره ورکړو موږ لیدلې هم به د دې جملې مقصد دا نه دی ولا انشاء الدین احد چې ګینه ته کوشش د اوچت عمل مکوا نه د اوچت عمل او کامل قسم عبادت کوشش کول الله خو شریعت موږ ته داغي ترغیب را کړې چې تاسو کوشش وکړئ چې په خسته طریقه باندې عمل وکړئ او کامل درجه باندې عمل ادا کړئ لکه رسول راته په خپل وای دې کې مقصد افراط ته افراط داس افراط مکوا چې داغه د وجنه به تستړی شي یا مقصد په کې مبالغه د په نوافلو کې چې دونه مبالغه په نوافلو په کولو کې چې مبزي شي ترک د افضل تا چې به افضل عمل ته سکے هغه پرې ده او یا مبزي شي اخراج د پرسته د خپل وخت نه مثال په تور باندې یو تن ټول شپه پازي کې تهجد کوي او به په اخر ټیم کې است اودي شي سار جمع ته پاتې شي سار مونږ د جمع ته پاتې شي او یاغه وخت مختار ته اوزي د مانزه او یا تر دې چې ستنور پیرو کیږي وخت د پرست لاړو نو اوس دقه تهجد څخه پیدا ولور کړه دقه تهجد ول پیدا ورنه کړه وې دغه ته مراد ده او دا مقصد نه دی چې کنه ته دغه مکه کوشش د اوچت عمل مکه نه اوچت عمل کوشش وکاو او افراط باندې کو چې داغه د ونې ستړیوای ته ورسېګو معنا ده او په یو حدیث کې راځي د محجن ابن الادرع رضی الله عنه امام احمد راوړل انکم لن تنالوا هذا الامر بالمغالبه تاسو نشي رسیدلې دي دین ته په مغالبه چې تاسو یو چې راشه زه مقابله کوما او په سخت اعمال باندې عمل کوما د دې پوجا تاسو کمال ته نشي رسیدلې وخير دينكم اليسرى او غوړه دین هغه دی چې اسانه باندې عمل وکي هبه د دې اشاره نه دا معلوم شو ولا ينشاد الدين احد چې اخذ پر رخصت شرعیه شریعت چې کوم اوامر موږ ته جایز کړی دي پاغه عمل پکار دی سفر کې روزه خړل لا ته جایز کړی سلور رکعات په زیرات 2 رکعات ویلي جیمی کې یا جرابي مچولې دي موزم اچولې دي شریعت موږ ته په مسه جایز کړی دا په هغه باندې عمل کول پکار دي وجدا دا کته ار وخت په عزمت عمل کې او په رخصت عمل نه کې دا یو قسم تشدد ده په دین کې تشدد لکه مثال په تور وبنشتا تعجز د استعمال د وبونه او تو سره لګي تیمم هم نه کینو دا تشدد کې کنه کې اذان څه تشدد کې کنه نه چې شریعت تعالی وب ضروري کړی دي بس هغه مکه تیمم وکا هغه باندې منځو کا دا تشدد بسړی نه کوي نو ولا ينشاد الدين احد مقابله نه کړي عمل نه کړي پس کارونو دین باندې یو تن الا غلبه مگر دا دین په غالب شوه نو فسددوا وقاربوا وابشروا وس نبی صلی الله علیه وسلم مونږ وای چې فسددوا وقاربوا تاسو عمل وکي متوسط سداد ویل کی چاته سداد ویل کی التوسط فی العمل درمیان رواله کول په عمل کې سمانا من الزم السداد فی العمل په عمل کې درمیانه عمل کوي مپکې افراط کوي مپکې تفرید کوي تسم کوي چې د حد نه زیاته تجاوز وکړي او تسم کوي چې بيخین اراسته شي عمل نه کوي نه درمیانه روي اختیار کوي وقاربوا مسددوا سمانا دا درمیانه روي اختیار کوي په عمل کې
ما افراط کوي ما تفریط کوي او قاربو معنا څه دا ک طاقت تم نه د عمل کولو په افضل طریقه به عمل او کوي په داسې چې هغه ته ورنږدې چې اعلی درجه اوچته درجه د دین باندې عمل نشي کولای نو کوشش وکړه چې هغه ته نږدې درجه باندې عمل وکړي قارب یو معنا څه شو قاربوم دغه معنا شو معنا ان لم تستطيعوا الاخذ بالاكمل اعلی طریقې باندې عمل نشي کولای نو فعملوا بما يقرب منه چې د اعلی درجه ته کوم نږدې درجه ده به پاغي باندې عمل وکړه به تیمی سے ابوی تیمی علامہ تیمی رحمه الله قارب یا معنا دا چې قارب فی العباده ولا تباعدوا فيها نزدیواله د عمل کوي دسی اعمال کوي چې هغه سخت نه ولی لريواله په عمل کې مکه وي چې دسی عمل شروع کې چې هغه بیا ختميږي نه ولی وی وجه دا فانکم اذا بعدتم في ذلك لم تبلغوا کتاسو مبالغه پکې وکړه بیا به تصرف ته ونه رسیږي دسی سخ عمل دي شروع کو چې ختمېدو والا نه ده نو کې دې چې سبا ونشي اخر ته به سر ته ونه رسې نو دی وجه نه دسی عمل کوا درمیانه چې ستزر خلاصيږي او دویمه معنا په کدام کې دی شي چې قاربو په معنا د ساعدو یو بل سم مدد کوي په عبادت کې عربو قاربت فلانا دا کلوي اذا ساعدت چې زو سکل مدد وکما معنا پیدا شي مدد دیو کی بعض استاسو د بعضو سب امورو کې یو تن دین کار کوي عبادت کوي د الله نو موږ تاسو به سره مدد او تعاون کوو په عمل کې چې دا د الله تعالی عبادت استاده کی په سي طریقه ته معنا شو درې معنی شو کنه اوله کوم معنا شو که چرته اعلی درجه عمل نشي کولای نو کم از کم دسه عمل کوا چې هغه ته نږدې دوی معنا تیمی سے ابدا وکړه چې دسه عمل مکه وجډیر وګړي چې خلاصي کی بیان ځکه کېږي چې اخر ته بونه رسېږي دسه عمل کوا چې څه کیږي نږدې او زر خلاصيږي دسه عمل کوا او درېم معنا مدد کوي د یو بل سره په اعمال د عبادت کې او ابشروا او خوشاله شي په ثواب په هغه عمل چې همیشه یې یو عمل چې ته همیشه کې اگر کله کې نو ته په دې خوشاله شې چې الله تعالی او پاغي باندې اجر درکړي هبه ابشروا معنا دا که اوچت عمل ته نشي کولای اعلی درجه او داغه نه عاجزي نو به داغه په نسبت باندې ته څوکا تر اولګيګه هغه ته نږدې عمل کوا خو الله تعالی په ګور اجر او ثواب بندل درکړي ټیک شو ثواب الله تعالی درکې پروا مکوا هغه دې جملې نه دا معنا معلومه شو ته اوچت طریقه باندې عمل کې خو لیکن عاجز شوی داغه د کول نه د بیماری د وجنه اوس بیماری نه شي کوله یا د سفر د وجنه نه شي کوله نبی سوي ابشروا خوشاله شه الله تعالی اجر پورا درکې حدیث د عبد الله بن مسعود کی راځي یو تن یو عمل کوي او به نه جوړ شي او یا په سفر باندې لاړ شي الله ملائکه ته وایي زما بنده د پاره مقصد ثواب ولي کوي چې کله تاسو په حالت د صحت کې او په حالت د اقامت کې ولري کړه او ابشروا خوشاله شي الله تاسو له اجر او ثواب په دې درکې کټکې به دنه او استعینوا بالغدوه او مدد حاصل کوي بالغدوه په عمل کولو بالغدوه په سار ټیم کې والروحه او د زوال نرستو ټیم کې استعینوا معنا زدا معنا علی مداومه العباده په همیشه پات کېدلو په عبادت باندې مدد وغواړي په دې کار چې په داسې اوقاتو کې کوا
چې په هغه ټیم کې ستا نشاطي داسې ټیم کې عبادت کوا چې هغه وخت ستا د نشاطي ستړیوالي نه بیا به د عبادت دایمي کې او که به داسې ټیم کې عبادتونه کې چې په وخت کې ستړی نن به او کې سبب ته سبا به نشي کولای کنه ځکه ستړیوالي د وجه مستپاتې شي غدوه څه ته وایي دا اوقات د نشاط ذکر کړه چې دې اوقات کې د لک عبادت کو دایمي به کې پاتې کیږي بدنانه نو دی وجنه په دې اوقات کې عبادت کولو کې تاسو استعانت وکي په دوام چې په دې ټیمونو کې عبادت کوو نو په عمل بس شي دائم بشي گویا کتاب په دې اوقاتو کې مدد حاصل کو د څه د پاره د دوام په عبادت په دې اوقاتو کې واستعینوا بالغدوه والروحه مدد حاصل کی په غدوی او په روحه غدوه چاته وي غدوه لګي سیر اول النهار زوال مخک مزل چې سړی او کې دې ته غدوه وي دویم قول جوهری کړه ده جوهری وي د سار مانځنه والا او طلوع الشمس پورې دې ټیم ته غدوه وي طلوع الشمس پورې د سار مانځنه رستو ما بین صلاه الغداة وطلوع الشمس واذا نور راختو او د سبا مانځ په منځ کې دې ټیم ته غدوه ویل کی او روحه چې کومه ده دا سیر بعد الزوال له زوال نرستو دق ټیم ته روحه وي او شيء من الدلجه او پتشي من الدلجه د تیرینا دلجه ویلګي اخر السير اخر الليل د شپې په اخري سکه مزل دویم قول دار جنا د شپې چې پاره سکه ته مزلو کې کما خام وی کما قستنی کې د نیمه شپې د ټولو ته دلجه وي د وجنا په دې کې به تعبیر کو په تبعیض او شیء من الدلجه دې کې من الدلجه ځکه ویالو چې دا دلجه شامل د ټول شپې ته دې جوړ د شپې په لګي سکه ټوله کې نه ابل شیء من تبعیضه په کې ځکه ویالو چې ټول شپه باندې د ټول شپه عبادت کول دا ډیر ګران د دې د وجه تبعیض په کې ویالو چې هو شیء من الدلجه په څه ایسکه د شپې په دې کې وکړه هم دلته نبی سلام د درې اوقات خو دا چې په دې درې اوقات کې تاسو عبادت کوئ وجه دار چې د درې اوقات د مسافر کې ډېر مزیدار وختونه دي گویا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب وکړلو چې ګوره ته عبادت کې نو د درې اوقات د نشاط کې کوا لکه مسافر د پاره د درې اوقات د نشاط چې اوزه تزي مقصد ته نو به د درې ټیمونو کې د مزل خکې هغه مقصد ته ورسیږي ولیکم دقه مسلسل مسافر رواني شپه ورځ استبع عاجز منقطع بشي او کبه دي اوقات د نشاط کې سفر کو نو دا سفر به دائم شي په غیر د مشقت نه او خپل مقصد ته هم ورسیږي دقه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته چې عبادت کې د الله نو په دې اوقات د نشاط کې کوا نو به د عبادت الله به همیشه وکي او پاتې کیږي بدن نه هغه په دې کې خاصه استعاره ده استعاره چې گویا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل د دنیا په حقیقت کې دار السفر ده په دې کې انتقال له آخرت طرف ته او دا اوقات دا دسي اوقات دي چې دا د راحت د بدن او د نشاط په دې کې د الله عبادت کول پکار دي د دې لپاره چې عبادت دایمي شي منقطع نه شي د دې وجه تم آخرت ته سفر کې په دې ټیمونه کې کوا به دلته حدیث نه معلوم شو حدیث نه حسن د اسلام چې اسلام مبنا په څه باندې ده
مبنا د اسلام په یسر ده دې کې احکام شاقه نشته کوم چې په مخکینو شریعتونو کې نو څوک دې دانوي چې دین ګران دی نه دین آسان دی دویم د حدیث نه معلوم شو ترغیب داسې اعمال وتا چې آسانی او دائمی داسې عمل کوا چې تاته کول آسانی او همیشه اوکي داسې عمل مکوا چې سخت عمل له کو او داغي په وجه باندې ترا اولګي خلل په فرض کې راواله او یا منقطع شي استغ عبادت پرې د سم کوا ادرم ترغیب راغې ست دوسرا چې حتی لو سم من کوشش دا کو چې اعلی طریقه عمل وکړو په اعلی نشو کولای به اغیتا نږدې وکړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویل چې اروخ عبادت مکوئ اروخ دغه اروخ عبادت باندې سړی څه کیږي عاجز کیږي دسي اوقات کې کوي چې هغه اوقات د نشاطي بابنا الصلاه من الايمان باب دې باندې دي چې الصلاه من الايمان دا مونږ چې من الايمان دا د ایمان نه ده الله پس ترکیب کیو ګوري بابنا الصلاه من الايمان پدې کې تنوین هم جائز دی معنا هاذا باب او پدې کې تنوین پرېدا ما بعد ته مضاف کا باب الصلاه من الايمان باب دې بیان دی کې چې مونږ دام یو شعبه ده من الايمان د شعبود ایمان نه مناسبت دې باب دمخ کې باب سره هغه ده چې مخکې باب په حدیث کې ویل استعینوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه چې د الله عبادتونه او طاعتونه چې کوي نو په دې اوقاتو د نشاط کې کوي هوس افضل الطاعات البدنيه افضل په طاعات بدنیو کې چې په دې اوقاتو کې هغه کیږي هغه پنځه منځونه دي افضل د عبادت بدنیو چې په دې پنځو اوقاتو کې کیږي هغه پنځه منځونه دي او په دې اوقاتو کې اصل کیږي هغه دا درې اوقات ته ذکر کړو غدوه روحه او شیء من الدلجه نو سراشه د سار مونږ کم ده دا په کم ټیم کې ده غدوه کې همدارنګه د ماسپخیم مونږ د مازیګر مونږ دا پر روحه کې ده او ما قستن مونږ او ما خام مونږ دا په دلجه کې ده ولیکم علما چې وي دلجه څه ته وي سیر الليل كله ټول شپې کې چې مزل کې هر ایسه کې چې هغه ته دلجه وي نو الته موږ ته حکم وکړو حدیث کې چې استعینوا مدد بغواړي په دوام په عبادت په دي اوقاتو کې نو دې کې وزدلته ذکر کړي چې په دي اوقاتو کې مونږ کوله دا سبب دې د څه لپاره سبب دې لپاره د دوام صحیح شو دا یو مناسبت څه د دې باب سره چې دې پنځه د درې ټیمونو کې به کوم منځونه کې دا پنځه اوقات منځونه بکې هم دا وجه ده چې دا پنځه منځونه په دې اوقاتو کې شریعت موږ باندې فرض کړی دي ځکه په دې دوام آسان دی اوقات د نشاط دي او انقطاع کیږي نو هم دې مناسبت هغه د سی وایا چې دې مناسبت اصل کې مخکې د صوم رمضان سواله ځکه دا باب ان الدين يسر دا خو استطرادن او تبعا نو کنه اس استطرادن راوړو د دې غرض لپاره چې په قیام رمضان او په صوم رمضان کې شرط د تشدد نه کاروانه لای چې دا غي د وجه نه استبید نه عبادت پاتې شي ځکه مبنا د دین په اسانتیا ده نو استطرادن یې غراوړو اوس اصالتن په سیدا باب راوړو الصلاه من الايمان نو د دې مناسبت د روزي سره هغه به ښکار ده
ښکارا غدا ده چې ګوره صلات او صوم دا دوه ارکان د دین دي دویم دوه قسم عبادت بدنی دي صوم عبادت بدنی ده او صلات هم عبادت بدنی ده بل دا خبره ثابتې چې مونږ د ایمان نه جز ده ښکارا خبره ده هغه جز ده ولی بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله حدیث د عبد الله ابن عمر وکنو نو بنا د اسلام په دې پنځو وا اسلام داغه جزء نه دی وجنه دیم دل تراوړو روزو سے دا ذکر کړه ها وقول الله او په بیان د دې قول د الله تعالی کې وما كان الله ليضيع ايمانكم نه دی الله تعالی چې برباد کی ایمانکم منستاسو یعنی صلاتکم عند البيت عدلتا وقول الله پدې کې جرم جائز ده عطف کې پدې مخ کې مضاف الیه باندې باب الصلاه من الايمان او باب قول الله تعالی دو ترجمه شوي باب دې پدې خبره کې چې صلات د ایمان جز ده هم د ایمان شعبه کېدل هغه کار شو بیان هم کړ کنه چې حدیث د عبد الله ابن عمر کې رال بني الاسلام على خمس منذ د ایمان شعبه ده څنګه مبنا د اسلام په دې پنځو ده ټیک شو نو یوی هغه بیان کو او دیم وقول الله او تفسیر د دې قول د الله تعالی کې صحیح شو دویم احتمال پکې غدام ده چې قول مرفوع وایا چې یو کا مرفوعي وایا او دا اصل کې عطف ده په لفظ د صلات مستقله جمله کا ټیک شو چې مضاف نه کې دي سی وي باب الصلاه من الايمان او وقول الله تعالى او قول الله تعالی چې کله اضافت یوانه لې هغه باندې اته پېکا انتلتا اوله خبره ده چې دا قول الله وما كان الله ليضيع ايمانكم دام جزء ترجمه شو ترجمه الباب اصل کې بنا ده په دوه ترجمو اول الصلاه من الايمان او دویم ترجمه تفسیر ده د دې وما كان الله ليضيع ايمانكم همې د دوه ترجمو په خپل منځ کې مناسبت ظاهر ده هغه دا چې په آیات کې د ایمان اطلاق شوی ده په مانځ باندې او د ایمان اطلاق په مانځ ځکه شوی ده چې ایمان کل صلات دغه جز ده اطلاق د کل شوی ده په جزء نو په مخکې ترجمه کې هغه بیان کو الصلاه من الايمان چې ایمان دا صلات د ایمان جز ده نو چې صلات د ایمان جز شو نو آیات کې چې د ایمان اطلاق په صلات راغی نو دا اطلاق د کل شو په جز باندې صحیح ده دا مقصد شو نو مقصد دا شو چې دا صلات د ایمان یو حصہ ده د صلات په ایمان کې داخلم شو او اطلاق د ایمان په صلات راغی دا دغه د پاره جز شو ابن بطال رحمه الله وايي د دې آیات لاندې وی هذه الايه حجه قاطعه واذا آیات یقینی دلیل له علی الجهمیه والمرجئه په جهمیه او په مرجئه حيث قالوا چې مرجئه او جهمیه وايي ان الاعمال والفرائض لا تسمى ایمانا اعمال او فرائض ته ایمان نه وي اعمال او فرائض لا تسمى ایمانا او هو خلاف النص هذا نصنا
بالکل خلاف دی. ځکه الله تعالی د دې صحابه او منځ بیت المقدس ته هغه ته ایمان ویلې او د تمام مفسرینو په دې اتفاق ده چې دا آیات نازل شوه ده فی صلاتهم الی بیت المقدس چې کله دی بیت المقدس ته منځونه کړیو اق منځونه کې شکونه پیدا شو چې دا منځ بس موږ ځای کنه وای الله وینا دا منځ الله ځای کینه. او امام بخاری رحمه الله هم دې ته اشاره وکړه یعنی صلاتکم عند البيت سرا چې ګوره د ایمان تفسیری 50 را وکړو په صلات باندې وکړو. هم دا تفسیر چې کوم ده کنه کوم چې امام بخاری کړه یعنی صلاتکم عند البيت امام بخاری تفسیر د ایمان بچاو کو د صلات کو عند البيت د ایمان تفسیری په صلات کو دا تفسیر پر روایت د طیالسی کی پر روایت د مستند طیالسی کی او پر روایت د نسائی کی خپل د بر ابن عازب نه واقع شوه. بر ابن عازب رضی الله عنه نه دا غنه چې کوم روایت دیو نقل کړي په هغه روایت د بر ابن عازب کې دا تفسیر واقع ده کوم چې امام بخاری دلته راوړي. امام بخاری چې کوم د حدیث د بر ابن عازب لاندې راوړي په دې حدیث کې پخپلا بر ابن عازب دغه تفسیر کړی دی یعنی صلاتکم عند البيت. اگر که امام بخاری هغه تفسیر والا جز دلته نه نقل کړي ولیکن هغه نقل کړي ولی پاغي کې دي دلته صرف دادي فانزل الله تعالی وما كان ليضيع ايمانكم التدسيري اي صلاتكم الى بيت المقدس استاسو مونږ بیت المقدس ته نو هغه تفسیر هغه کړه او دلته امام بخاری هم دغه تفسیر وکړي یعنی صلاتکم عند البيت. ها امام بخاری تفسیر وکړو نه دی الله تعالی ليضيع ايمانكم چې برباد کیستا سمونځ او قید څه لګاو یعنی صلاتکم تفسیر ایمان بچاو کو الصلاه او قید ولګو عند البيت بیت مراد کعبه ده عند البيت معنی د بیت الله په خوا کې. امام بخاری د بیت نه کوم معنی واغستلو کعبه کنه ولې بیت نه مراد ته کعبه. تاسو چې د کعبه په خوا کې کومونځ کړی دی دغه منځونه الله تاسو نه دی برباد کړی. ظاهر خود دې نه دا معلوم شو چې ما کان الله ليضيع ایمانکم د دې نه مراد هغه منځونه دي چې صحابه د هجرت نه مخکې د بیت الله په خوا کې کول د هجرت نه مخکې ولې د هجرت نه وروسته د بیت الله په خوا کې منځ کړي تر هغه صلح حدیبی پورې د صلح حدیبی نه وروسته پورې صحابه خو بیت الله ته بیت نه وتري د هجرت نه پس کنه نو ویل مراد ته هغه منځونه دي چې تاسو د بیت الله په خوا کې کول هغه الله نه بربادي. اوس دلته اشکال لا ده امام نووي وای دا امام بخاری چې دا قید ولګو یعنی صلاتکم عند البيت وای دا د کی اشکال لې ځکه اشکال لې چې آیات نه خو مراد هغه منځونه دي چې د صحابه بیت المقدس طرف ته کړی دي. کوم منځونه ولا سمعت بیت المقدس ته کړی او بیت المقدس ته چې دیو منځ کاو نو دا د بیت الله په خوا کېو نه بیت الله خو د 1500 کیلومتره خوا پاتې شوی هغه په مدینه کېو په مدینه کې دی بیت المقدس طرف ته مخ کاو بیا ته حکم وشو چې بیت الله ته مخ کوي نو دا عند البيت لفظ لګول دا مشکل نه وي په کار داو چې دسی ویلې اے صلاتکم الی بیت المقدس چې تاسو مونږ بیت المقدس ته او د امام بخاری ويم دا مطلب ده مطلب کوم ده مطلب هم دا ده چې تاسو بیت المقدس ته منځونه وکړه پس د هجرت نه په مدینه کې الله تعالی دا نه بربادي. نو د دې د وجنه اگر که امام بخاری لپس د عند البيت ویلې او موږ به څه کوو موږ به پکې تعویل به پکې کوو تعویل چې مراد تینا هغه منځونه نه دي چې کوم د بیت الله په خوا کې کړي ما خیر ما خبره پوي کینا ورا
رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته په مکه کې دی بیا په منځ کې مدینه ته هجرت وکړو 1500 کیلومتره هجرت وکړو مدینه ته بیا بیت المقدس هغه طرف ته دی مکه او د بیت المقدس په منځ کې مدینه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ کړه د بیت المقدس ته د کله وکړو چې مدینه ته هجرت وکړو چې مدینه ته هجرت وکړو مونږ بیت المقدس ته تلکو نو په دغه وخت کې بیت الله په خوا کې بیت الله په خوا کې خو نو کنه ټیک شو او آیات نه کوم منځونه مراد دي بیت المقدس او بیت المقدس ته چې کوم منځونه کړي هغه په مدینه کې کړي د کعبه په خوا کې نه دي کړي لہذا اگر که امام بخاری لفظ د عند البيت ویلې وي بدی کې به تعویل کو تعویل به څه کو چې ټیک د عند البيت ته هم مراد ته هغه منځونه دي چې کوم بیت المقدس ته دي وای ځکه غرض د امام بخاری دغه منځونه بیت المقدس ته دا تعویل به کې کو صحیح شو او به او چا په کې دام ویلي چې وي په دې کې خطای راغلی دا اصل کې لفظ لغیر البيت كم لفظ ما كان الله يعني صلاتكم لغير البيت استاسو منذ لغیر البيت دا غیر د بیت الله نه غیر د بیت الله نه کوم منشو بیت المقدس ته شو کنه نو ودار راوی دغه اوله کېدلو خطای په کې وکړه راوی او د لغیر نه مراد عند جوړ کو یعنی عند ته جوړ کو غرض امام نووي باندې ورسې دی امام نووي وايي چې دا اصل کې لفظ لغیر البيت ته او راوی را لګیدل دی لغیر البيت دی عند البيت جوړ کړی دی وجه دا کمنګ دا تعویل پکې ونه کو او په تصحیح باندې وانلو نو به ظاهر څه کسي نه ده چې ظاهر نه خودي سي معلومیږي چې ګینه الله ستاسو هغه منځونه چې د بیت الله په خوا کې کړي تاسو هغه نه بربادای نو سبب د نزول خو هغه منځونه نه دي سبب د نزول کوم منځو بیت المقدس ته ولا سمشته او بیت المقدس ته چې دی مونږ کاو د بیت الله په خوا کې کو په مدینه کې کو په مدینه کې کو مدینه د بیت الله خوا ته ده دا لفظ عنده ونسي کی لہذا وې د اصل کې څنګه ده دا لغیر البيت نو معنا اوسې شو کنه شو وې معنا دا ده یعنی لغیر البيت نه دی الله چې برباد کی ایمانکم استاسو منځونه یعنی صلاتکم لغیر البيت استاسو هغه منځونه چې چاته نه دي بیت الله ته نه دي څه په پېښ وي اوس هم ان شاء الله زين ته خبره پرې وته مشکال ختم شو که ختم نشو عند په معنا د غیر شو معنا عند البيت معنا غیر البيت چې بیت الله تم کوم منځونه نه دي کړی کم طرف تم کړی بیت المقدس تم کړی دي غارځه کوم کړی دا بیت المقدس ته هم دویم قول حافظ ابن حجر وای سید دا چې نه په دې عبارت کې تصحیح راغله تبدیلی پکې نه راغله او بلکې هم دق لفظ د عند البيت خو د امام بخاری رحم الله په داسې مسائلو کې ډېر دقیق نظر ولکه چې انسان سره علم وسیع کنه وسیع علم وسری کنه نو هغه په دې الفاظو کې دنه هغه ټول اختلافات او ارث ته اشاره کوي سره ترجیح نه په پیژوي یو قوي عالم دی مثلا پوره معلومات دی وسره هغه چې خبره کوي په دې خبرو کې به راجح مثلا ذکر کوي اوغه مرجوح ته هم اشارات کوي او چې معلومات ته نه وي مذاهب او اختلافات ته نه وي بس په یو خبره بزي او دا غي د مخالک پس کې غورځي په شکوک او په شبهات کې به غورځي امام بخاری لم الله دقیق علم ولور کړو دقیق علم داو چې ګوره د علماء په دې کې اختلاف ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې مونږ کاو نو التا نبی صلی الله علیه وسلم به کعبه ته مخ کاو او کنا التا به بیت المقدس طرف ته مونږ کاو مدینه کې خو ټیک ده
بیت المقدس ته مخ کو خو د مدینه د هجرت نه مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مامور په مانځه کې په مخ کولو کعبه ته او که په مخ کولو بیت المقدس ته خبره پويږي کنه پويږي دا اول نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم کعبه ته په توجه ده او که بیت المقدس ته په توجه ده په دې کې دوه قول د علماو دي یو قول د علماو دا عبد الله ابن عباس او د نور علماو نه قول نقل له چې نبی صلی الله علیه وسلم ته په مکه کې حکم چې ته بیت المقدس ته مخ کې نو الته به منځ بیت المقدس طرف ته کو خو په دې طریقه باندې چې کعبه ته به شان راوستله څه به نه کوله په دې طریقې باندې درېدو چې د کعبه ته شاکی بیت المقدس ته ودرېږي نه مثلا دی دیوال طرف ته کم دا دیوال چې د بیت المقدس طرف ته ده په دې طرف باندې نبی صلی الله علیه وسلم نو درېدو هغه بل طرف به ودرېدو نو کعبه او د بیت المقدس او د پمنځ کې به کعبه رااله نو مخ به چا طرف ته بیت المقدس ته وو خو پمنځ کې به څه راوستل منځ کې به دا کعبه راوستله لکه مثلا موږ تاسو د استنې ته ودرېږو نو مخ هم کم طرف ته ده کعبه ته خو د کعبه اوس موږ تاسو منځ کې څه شي فاصل واقع شو استنه واقع شو د څه به ودرېدو صحیح شو دیم قول اغذا د علماء چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم با بیت الله کې کعبه طرف ته مخ کو مامور په مخ کولو کعبه ته کله چې مدینه طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو التبه او ته حکم شو چې بیت المقدس ته مخ کا دا کم اشکال چې امام نووي پیدا کړي کوم اشکال چې نووي پیدا کړي اول هغه قول ته د خیال نه ده هم په دې کې دا رستنه قول علماوی کمزور ده او عبد الله ابن عباس قول قوي ده ولیکن د سی وایو چې اول کې نبی صلی الله علیه وسلم حکم به کعبه طرف ته په مخ کولو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو کعبه منسوخه شو حکم ته کم طرف ته شو بیت المقدس ته بیا اول اسمشت پس بیا دغه کعبه منسوخه شو بیت الله څه شو واپس قبله شو نو د دې قول مطابق نسخ دوزل لازم څه راځي د دې قول مطابق نسخ دوزل لازم او د اول قول مطابق نسخ یوزل ما خیال خبره نه پويږي دا اول قول مطابق نسخ څو شو یوزل اولي او مکه بیت المقدس نه اول نو ته حکم شوه په مکه کې هغه طرف باندې منځ کو او بیا په مدینه کې هم کو بیرسته هغه منسوخه شولا او یو ځل نسخ رااله بس کعبه دا قبله شو ها مکه کې رسول الله صم په دې طریقه منځ کو چې څوک پینې پوي دا ځکه کم jihad به ګرځاو کعبه هغه طرف به ګرځاو چې کوم بیت المقدس طرف ته او مدینه کې خدا نه کېده دې د وجنه کعبه ته بشارت الله اوس پدې کې امام بخاری رحم الله دا لفظ چې ویلو یعنی صلاتکم عند البيت ندی کې روایت عبد الله ابن عباس صحت اشاره وکړه جزم وکړو یقین سره دا خبره ذکر کړله چې منځ د بیت الله په خوا کې بیت المقدس ته نو وی ګوره الله تعالی وی اے نبی اغه منځ چې د بیت الله په خوا کې ستا بیت المقدس ته اغه منځ دی الله نه بربادای سره دینه چې تا د کعبه په خوا کې کم طرف ته کو بیت المقدس ته کو اغه منځ الله نه بربادای نو کوم منځ چې د بیت الله په خوا کې نه ده او په مدینه کې بیت المقدس ته کړه نو خو د په طریقې اوله نه بربادای په ورسې دی چې د کعبه په خوا کې د کوم منځ بیت المقدس ته کړه د الله په امر اغه الله نه بربادای
نو چې کوم د بیت الله په خوا کې نه دی کړی د الله په امر اخذ له په طریقه ولا باندې نه بربادي تقدیر د عبارت دا ده عند يعني صلاتكم التي صليتموا عند البيت الى مقدس يعني تاسو هغه مونږ چې تاسو کړه ده چاته بیت المقدس ته عند البيت په خوا د چا کې په خوا د کعبه کې هغه منزل الله نه بربادي دا دلته چې کم کړي دا په طریقې ولا درنه بربادي هم به د دې قول مطابق دا ده چې ما كان الله ليضيع ايمانكم مراد نه کم منشو منزل بیت الله په خوا کې هغه نه دی برباد چې بیت المقدس ته په مدینه کې کړي په طریقې ولا نه دی برباد وې دا معنا ده هبه عیني سی بوای واذا كم تقدير چې حافظ ابن حجر استله ده واذا په صحیح نسخه د بخاری کې ثابت ده صحیح نسخه د بخاری کې دقه سشتا او معنی هم صحیح ده په دونه ده چې دلته په عبارت کې اختصار شوی ده وي تقدیر ده څه ده یعنی صلاتکم التي صليتم الى بيت المقدس عند البيت عند البيت واذا عند اصل کې متعلق ده په محذوف پورې التي صليتموها الى بيت المقدس عند البيت ويغي پورې متعلق ده لہذا تصحیح پکې نشته اوس په پیښو ان شاء الله اقوال علماء معلوم کړو او امام بخاری غي اشاره وکړه او ترجیح کوم مذهب لا ور کړه مذهب د عبد الله ابن عباس لا ور کړه چې صحیح دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه کې مونږ کو الته متحکم چې کوم طرف ته مخکې بیت المقدس ته مخکې او په قول کې نسخه یو ځل لازم حدیث تشریح ان شاء الله سبو هذا لكي